ډیرو ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ او خپل کارخانگیم هغه حرف چې ما تاسو ته ویلی و کوم حرف و؟ د ت حرف و. د ت حرف څو ځلې لیکلی؟ یوه صفحه به م لیکلی وي. انشاءالله چې لیکلی م دی. تاسو لایق ماشومان یې. اوس به نوی درس په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کړو. تاسو پوهیږئ ما تاسو ته در زده کړي وو موږ تاسو څه وخت بسم الله الرحمن الرحیم وایو؟ څه وخت یې وایو؟ آفرین، صحیح ځواب م راکړ. مخکې د درس د پیل کولو نه، مخکې د ډوډۍ د خوړلو نه، مخکې د دې نه چې ویده شو او مخکې د هر نیک عمل نه یا نیک کار نه موږ تاسو باید څه ووایو؟ بسم الله الرحمن الرحیم باید ووایو. د موږ د تاسې نن څوم درس دی؟ د موږ د تاسې نن 5م درس دی او نن په 5م درس کې یو بل ښکلی حرف موږ تاسې زده کوو. دا ښکلی حرف س ده. س 3 ټکي په خپل سر باندې لري. س کته نه پورته 3 ټکي لري. ت 2 ټکي لرل مګر س څو ټکي لري؟ 3 ټکي لري. اوس به وګورو چې س هم په کلماتو کې د سا س څو غږ کړي. کلماتو کې س څو غږه لري؟ 3 غږه لري. کله د سا غږ کړي، کله د س غږ کړي او کله د سو غږ کړي. ډېر ښه. اوس به موږ تاسې د س حرف وګورو چې په کومو کلماتو کې څرنګه غږونه لري. تاسې یې لیکل هم حتما زده کوئ چې ډېر اسانه ده. دا س 3 ټکي لري او 3 ټکي په سر کې دي. څه وخت س په کومو کلماتو کې د سا غږ کړي؟ د سا غږ. اوس به یې وګورو چې ما تاسو ته کومه کلمه خوښه کړې او کوم تصویرونه مې تاسو ته خوښ کړي. س ثمر. ثمر څه شي ته وایي؟ تاسو پوهیږئ؟ ثمر میوې ته وایي. د ونو میوه چې کله چې ونې میوې ورسیږي ټولې میوې ته ثمر ویل کیږي. تاسو وینئ چې دلته څومره ښکلې ونې دي، څومره ښایسته مڼې پکې دي، د مڼو نه ډکې ونې دي. موږ تاسو هېواد ګران افغانستان ډېرې مزهدارې خوږې مڼې لري. او دا هم د مالټې ونه ده. دا هم د مالټې ونه ده. دا خوږې مالټې او سنترې پکې دي په دې ونه کې. د موږ تاسو هېواد جلال آباد په ښار کې د ننګرهار په ولایت کې خوږې خوږې مالټې او سنترې لري. بیا به وګورو چې س چیرته د کوم په کومه کلمه کې څرنګه غږ کړي. دوهمه کلمه چې ما تاسو ته انتخاب کړې ثروت. س ثروت. س ثروت. ثروت څه شی دی؟ پیسې دي. په اول قدم کې ثروت پیسې دي او دغه سکې چې تاسو وینئ دا د طلا سکې دي. دا هم څه شی دی؟ ثروت دی. ځینې خلک ورته ثروت وایي او ځینې خلک ورته ثروت وایي. بیا به وګورو چې س چیر استفاده کی، بیا هم په ثروت کې استفاده کی او دا ثروت څه شی دی؟ ګاڼې دي. طلا ګاڼو ته هم څه موږ تاسو څه وایو؟ ثروت وایو. تاسو ګورئ دغه د غاړې غاړکۍ ده او لښتۍ دي، ټولې طلا نه جوړې شوي، ډېرې ښکلې دي. ښځې ګټه ترې اخلي، خپل سینګار پرې کړي او دې ته څه ویل کی؟ ثروت ویل کی. ښه. اوس به وګورو چې دلته دغه نجونې چې کتابونه ورسره دي، کتابچې ورسره دي، ولې دلته ما ثروت ورته لیکلی؟ د دې دپاره چې علم او پوهه لوی ثروت دی. لوی ثروت علم او پوهه ده.
تاسو د نجلۍ وینئ چې کتابونه یې په لاس کې دي، بیرغ یې په لاس کې د خپل هېواد نیولی. دا په دې معنا چې دا یوه تحصیل کړې نجلۍ ده او په د خپل وطن په جنډه یا بیرغ ویاړي. دا ثروتمنده ده. نو اوس راشئ چې د خیر سره موږ تاسې د سې ثمر ترانه ووایو. لومړی به یې زه درته 2 ځلې تکرار کړم، پس د ما نه به یې تاسې د ما سره یو ځای د ښکلې ترانه ووایئ. زه به درته اوس د ترانه وبولم. سې ثمر. علم پوهه لوی ثمر دی، هم ثروت او هم هنر دی. ځان ښایسته په دې هنر کړه، ځان رڼا لکه د لمر کړه. بیا به درته وایم. سې ثمر. علم پوهه لوی ثمر دی، هم ثروت او هم هنر دی. ځان ښایسته په دې هنر کړه، ځان رڼا لکه د لمر کړه. آفرین. اوس نو تاسو د ما سره یو ځای د ښکلې ترانه ولولئ او ځانونه تاسې هم د پوهې او د علم په ګاڼه سینګار کړئ. علم پوهه لوی ثمر دی، هم ثروت او هم هنر دی. ځان ښایسته په دې هنر کړه، ځان رڼا لکه د لمر کړه. علم پوهه لوی ثمر دی، هم ثروت او هم هنر دی. ځان ښایسته په دې هنر کړه، ځان رڼا لکه د لمر کړه. آفرین. ډېره ښه ترانه مو بلله، ډېر ښایسته. تاسې هم علم او پوهه حتما زده کړئ چې لوی ثروت دی. نور نو تاسو په لویه لاس سپارم. تاسې به یوه صفحه د دغه ښکلي حرف نه یعنې د سې د حرف نه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. پلار جان او مور جانو ته به یې وښایئ چې اشتباه نه وي کړې او صحیح م لیکلی وي. نور د خدای په امان، په خدای م سپارم. ښه وخت.